او د ماښام مونځ مونږ ولې کوو فرض کوي خو خدای پاک جل شانه دی خو لیکن علماء کرام حکمتونه ذکر کوي ماښام مونځ جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک چې کله توبه ویستله توبه جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک زمونږ ټولو پلار ده که نه او خدای پاک جل شانه ته توبه ویستي وه او دا الفاظ به وي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دا الفاظ به وي وای کله علماء کرام فرمایي کله چې د جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک توبه قبلی ده او توبه یې ویستله هغه د ماښام د مانځه ټیم و هغه د ماښام د مانځه ټیم و زه تو ګناهونه کوو که نه مونږ نه غلطۍ نه کېږي که نه مونږ ژوند خو په غلطو کې روان ده خدای پاک جل شانه دې مونږ معاف کړي لیکن کم مسلمان چې د ماښام د مونځ اهتمام کوي ماښام مونځ ادا کوي علماء کرام فرمایي دغه انسان ته هم الله پاک جل شانه د تمام ګناهونه معاف کوي